کورت او غوړي به ولو بیا به دا موږ ولو سنګلې دی ورټولې کې تر دغه جالو تالۍ بیا تیاره کړل چې به نو ورته کېنستل پخوا درښیم پخوا دا ښه بیا وخوړه چې بیا برېت هم دغسې ګوته ورکړل ولورونه اوس 10 لکه چې راونیسه تر 12 لکو پورې تر 7 پورې مطلب تر 8 پورې په دغه کې دی خلک شته چې غریب یې هغه یو شی کور ته ور وګرځوي نور دا سامان ور جوړ کړي چې امیر یې هغه راواخېست سونا مونا دغه شی پې ور وکړي لور ته اتې کډه وربار کې بس ور وسپاري په پښتنو کې ولورونه چې دی هغه د کوچیانو مطلب ډېر وو پخوا هم اوس هم شته اوس داسې دی څه نیم نشته چې مطلب ولور یې بالکل کم کړی خاص رواج ډېر راکم کړی یار شته خلک شته خو په 100 لکه یې ورکړي بیا یې څوکه ور پرېږدي یو عاجز ورسره راغلی یو قریب ورسره راغلی کله 3 لکه ور پرېښي کله 2 لکه ور پرېښي اخر دوره شی ور پاته شي چې هغه خپلې لور ته جای پې ور جوړ کړي مطلب دا سونا مونا دا کپړې مپړې د المارۍ دغه شی ور وکړي شلومبې به جوړولې غوړي به جوړول دغه هر شی به خپله جوړول غواوې به ولې مطلب لا به میږي ولې پوه شوې لا به وښې ولې اوس نو بازار چې شی راواخېست سرمایهدار دی پیسې ډېرې لري اتې شلومبې په کار یې خو نه جوړېږي ورسې له بازاره مستې راواخلي ډېرې اوبه ور واچوي سر ولړي اتې ښه مضبوطه مړۍ وخوري اتې پې ویده شي هغه ترتیب اوس هم شته ځینې خلک ځي خو ډېر کم سول او پیسې یې پیدا که سرمایهدار سو وریم کته جایونه دي علیم جایونه دي بس په موټرانو کې ځي مطلب ته وایه کوچیان اوس ډېر بدل سو په کوم حواله سره بدل سو مطلب په کوم حواله سره دوی ډېر نور په دغه رواج کې بدل سو دا جایونه مایونه یې جوړ کړو جامه یې نه ده بدله کړې جامه یې هغه خپله هغه رواج یې ده و په رواج کې بدلون راغلی دی که نه راغلی یا په رواج کې هېڅ بدلون هم نه راځي دا راته ووایه پخوا خو نو مطلب تا ته به مشرانو خبرې کړي چې پخوا به دا کډې بارېدلې د دې څنګه ترتیب ول پخوا چې بیا دا کډې بار کې غریبان ول بس دا د هوټل سامان بیا نه سوای کړلی ګزاره یې بس دا خپله بیا شی پخوو په لارې اوس نو چې دغه ترتیب یې موندلی ده پیسې یې موندلې دي چې هوټل ته ورکته شي ښه ستړي یاتې ګاډۍ ودروي لا په ګاډۍ کې کډه لوډي لا په کار موټر کې ورکته شي ښه مړۍ وخورې په هوټل کې ښه په عزت باندې خدای پاماني ورکړي هر ځای هوټلان د پښتنو دي ولورونه اوس 10 لکه چې راونیسه تر 12 لکو پورې تر 7 پورې مطلب تر 8 پورې په دغه کې دی خلک شته چې غریب یې هغه یو شی کور ته ور وګرځوي نور دا سامان ور جوړ کړي چې امیر یې هغه راواخېست سونا مونا دغه شی پې ور وکړي لور ته اتې کډه وربار کې بس ور وسپاري په پښتنو کې ولورونه چې دی هغه د کوچیانو مطلب ډېر وو پخوا هم اوس هم شته اوس داسې دی څه نیم نشته چې مطلب ولور یې بالکل کم کړی خاص رواج ډېر راکم کړی یار شته خلک شته خو په 100 لکه یې ورکړي بیا یې څوکه ور پرېږدي یو عاجز ورسره راغلی یو قریب ورسره راغلی کله 3 لکه ور پرېښي کله 2 لکه ور پرېښي اخر دوره شی ور پاته شي چې هغه خپلې لور ته جای پې ور جوړ کړي مطلب دا سونا مونا دا کپړې مپړې د المارۍ دغه شی ور وکړي اوس پخوا حالات هم نه دي اوس ګرانې ده سامان دی ګران ده د غوره خو چې دی نه جنو کې له جوبه به پکېږدي هلته به دا واده ور تیاروي مجبوره به یې ولې خو زبان یې ورسره کړی پخوا خو نو غوړي به ول نه غوړي به د کور غوړي به اسماعیل جوړېدل لاسي کوچي به ول شلومبې به ولې کورت به ولو غوړي به ول کورت او غوړي به ولو بیا به دا موږ ولو سنګلې دی ورټولې کې تر دغه جالو تالۍ بیا تیاره کړل چې به نو ورته کېنستل پخوا درښیم پخوا دا ښه بیا وخوړه چې بیا برېت هم دغسې ګوته ورکړل یا سم وایي خوړل کېدل پخوا خوړل کېدل دا شی ښه خوړل کېدل اوس نه خوړل کېږي د شلومبو څنګه ته د شلومبې چې به ته جوړولې دا شلومبې خو بیا دلته پخوا د غړو کې جوړولې نو اوس خو مشینان اوس دا پیسه پیدا شو بس تیارې مشتې راواخلې له بازاره وته اوبه ور واچوي اتې شلومبې جوړې کوچیانو په هر څه کې بدلون راغلی په هر څه کې دغه کې بدلون راغلی په دغه حساب کې بدلون راغلی نور بدلون نه ده کې راغلی نور یې جامه هغه ده په کلتور او په رواج کې دغه نه دی راغلی یا مطلب د ژوند سره د هغه ژوند یې دغه یې کړی دی لیکن د بازار په حساب باندې دا سامان مخ ته دغه شلومبې به جوړولې غوړي به جوړول دغه هر شی به خپله جوړول غواوې به ولې مطلب لا به میږي ولې
پوه شوې لا بیا وښې ولې اوس نو بازار چې شی راواخېست سرمایهدار دی پیسې ډېرې لري هسې شلومبې یې په کار یې خو نه جوړېږي ورسې له بازاره مستې راواخلې ډېرې اوبه ور واچوي سر وولړي هسې ښه مضبوطه مړۍ وخوري هسې بیا ویده شي مطلب اوس هغه صفا شلومبې صفا غوړي هغه نسته هغه خوړلی هم نشي وخوري هضم کولی هم نشي اوس یې ولې نشي خوړلی مطلب پخوا دوی کارونه کول ګرځېدل پخوا دوی ګرځېدل بیا یې کار سخت کار کوی پوه شوې غوټه ورځ بیا ورزش کو لا بیا توبری چلوی لا بیا اره چلوله مطلب اوس کارونه اوس کارونه ډېر سره هغه سول اوس وسیا سو پخوا تی ودونه پر څو کلو باندې ورته کول مطلب ځوانانو ته اوس څنګه ودونه ورته کوي اوس ودونه اوس لا ودونه زر زر ورته کوي اوس حالات خراب دي زمانه بدله ده زمانه بدله ده بل نن سبا هر سړی دغه یی چې زوی ته واده وکړم او لور واده کړم مازغه به مې په قرار شي ټینشن به مې کم شي زمانه بدله ده ټیم هغه ټیم ده ټیم نه بدلیږي ټیم هغه ټیم ده زمانه بدله ده وخت دی ده زمانه دا راته وایي اوس د یوې علاقې بلې علاقې ته ځي اوس خو داسې دي په دې علاقې کې پراته یاست بازار در نږدې دی هسپتال نږدې دی ماښام مطلب مریض پیدا شو بعضې وخت دې علاقې له تللي یاست هلته هسپتال ترتیب نه وي نو کورني څه دي خپل ترتیب برابر کړی کورني شی مې ته درسره چې و دا خدای ور شی را سره خبره وار وه مټر را سره مطلب چې دغه په سفر باندې روان یو که مریض ناجوړ شو په خپل موټر کې یوسو ډاکټر ته ډاکټران خو هر ځای نن سبا ده دسته او د ډاکټر بغیر کورني شی مې ته استعمالوي د خپل مریض لپاره چې ته خپل یو شی ورته جوړ کړی هغه پخوا یې استعمالول هر شی اوس یې نه استعمالوي اوس دغه ډاکټران ورته ورځي دویم ډاکټران ډاکټران ورته دي اوس خو هر ځای ډاکټران دي پر خوا موټر خوسی کې هر ځای یو کنګلی بازار یو ډاکټر کې ډېره مننه ظریف خان